د سولې لپاره باید له بل هر وخت خپلمنځي یووالي ته ډېر پام وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي لمریز کال پیغام کې وایي افغانان اوس له بل هر وخت سولې ته هیله دي او باید په دې برخه کې له بل هر وخت خپلمنځي یووالي او پیوستون ته پام وشي. نوموړی نوی کال د پیوستون او اصلاحاتو کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې او وایرس سره د مبارزې لپاره باید ټول سیاستوال سره یو موټی شي. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي او رښتینې سولې ته د رسېدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو برخه کې لا جدي اوسو. د ولسمشر غني دا څرګندونې په داسې مهال کې ده چې تېره میاشت افغان طالبانو او امریکا د سولې هوکړې کې د افغانانو پر خپلمنځي خبرو هم هوکړه شوې ده. ولسمشر غني د مارچ پر 9 د لوړو مراسمو کې وویل د دې خبرو لپاره به اپلای ژر اعلان او هم به د 15000 طالب بندیان د خوشکولو فرمان صادر کړي. خو لا هم نه د اپلای اعلان شوی او نه د بندیان د خوشکولو برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ وویل د دې وخت رسیدلی دی چې افغان حکومت او طالبان د یو بل د بندیان خوشکولو چاره پیل کړي. د نوموړي په خبره امریکا غواړي له طالبان سره د خپلې هوکړې له مخې د بندیان د خوشکولو چاره ژر تر ژره پیل شي. ولسمشر غني خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د جګړې په څیر فساد هم د افغانستان دښمن دی. د اصلاحات لپاره ضروري ده چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل ته زړونه نږدې کړو، په پرون کې ایثار نشو او د روښانه سبا لپاره ګډ ګامونه واخلو. د هغه په خبره شو حکومت ولي نه پیسې غواړي او نه بودیجه بلکې همکاري او همغږي غواړي. افغانستان کې هر کال د نوي لمریز کال د لمانځلو لپاره په ارګ او ولایتونو کې مراسم جوړیږي، خو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال په افغانستان کې رسمي مراسم نه دي جوړ شوي او په مزار شریف کې حضرت علي ته منسوبي روزې جنډه د شپې پورته کړل شوې ده. په ورته مهال کې د روغتیا وزارت وایي چې په هرات کې د دې وایرس 2 نورې مثبتې پیښې تایید شوي دي او دې سره افغانستان کې دغو کسانو شمېر 24 تنو ته ورسېدی چې دې وایرس نیولي دي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.